تېر کړو. دوی د کابل د ادارې لوی مسؤلین هم چې کله به د امریکایان نه یوازې ما سره مخامخ شول، خپل افغانۍ غیرت به یې موږ ته ښودو، ویل به یې چې لوی لامل د دغو ستونزو د دغو مشکلاتو هغه اشغال دی او د بهرنیانو وجود دی دلته. خو کله کله به چې موږ ډېر بحث ورسره وکړو نو وبه ویل چې خدای دې دغه بهرنیان در د افغانستان نه وباسي. هغه د دوی اقرار دی، موږ خو وایو موږ خو یا په جګړه کې ورسره ښکېلو، دغه طرف خلک لګیا دي. نو هغه دوی اقرار په دې باندې دی. دغسې نور افغانان چې بېطرفه پاتې شي، په خارج کې ژوند کوي، ټولو په دې باندې دا کوله چې اصلي لامل د مشکلاتو هغه اشغال دی. تر څو چې اشغال موجود وي، تر څو دلته کارګري نشي راتلی، تر څو دا مشکلات نشي حل کېدلی. اوس الحمدلله موږ تاسو شهیدان یو، په همغه ځای کې ناست یو چې پرون بله ورځ دلته تړون شوی دی د اشغال د خاتمې. او هغه خلکو چې پرون چیغې وهلې چې راځئ سوله کوو سوله کوو، موږ هم د سولې دروازې مخکې ورته خلاصې وې. هغه خلک نن بیا مخالفت کې ودرېدل دغه سولې او د دغه تړون مخالفت یې وکړو، او همدا اوس ستونزې پکې پیدا کوي. نو نن هغه خودغرضه او د واک تږي او د واک وږي خلک معلوم شول، او هغه خلک هم معلوم شول. موږ باید دا دعوه په خپله ونه کړو چې موږ سوله غوښتونکي یو، دوی سولې مخالفین دي. خلک باید دا قضاوت وکړي، خلک دا قضاوت باید وکړي چې سولې مخالف اوس زه یم که هغه دی، موږ یو که دوی دي. هغه امریکا چې د اشغال لوی لامل، موږ د ستونزو لوی لامل د دوی اشغال ګڼل کېدو، هغه نن په دې راضي شوه چې د افغانستان نه ووځي او موږ دوی ته لاره ورکړو. هغه موږ سره دا ومنل چې موږ 15,000 بندیان د افغاني مذاکرات نه مخکې راخوشو. خو اوس امریکا راضي شو، او هغه خلک چې پرون د سولې نارې وهلې او ویلې چې خارجیان چې وځي موږ افغانانو سره جوړېدلی شو، په خپل واک او په خپل منصب او اقتدار باندې وویرېدل، او هغه ژوند، هغه څو ورځې نعمتونه چې دوی تر سیوري لاندې ورته رسېدل، د هغې په محرومیت باندې وویرېدل. نن دوی د سولې مخالفت شروع کړو، د بندیانو مسله یې راپورته کړه. نو افغان ولس باید خپله قضاوت وکړي. ګوته زه باید شاته ونه نیسم، دوی باید موږ ته ګوته ونه نیسي. نو دوی باید دا قضاوت په خپله وکړي. دغه سوالونه ټول پکې جواب کېدلی شي. خبره ده. بله خبره دا د سوال مطابق هغه دا ده چې شیخ صاحب امیرالمؤمنین هیبت الله